دا عجبه خوند کوي. ته راسه ځوانه. بل خدای دې خیر کیسه کیسه ده. هغه دې زما نن درېیمه ده چې راغلی یم. دغه نه مې نه کمیږي. ما دا اوبه مچ اوبه مچ دا د کلب سره نه چل کېږي. دا ماته راکړه. د سپورټ په جریان کې به اوبه هېڅکله نه څښې. ښه اوبه تاوان کوي؟ ډېر تاوان کوي سپورټ په جریان کې. څه در وسوه وروره؟ واخ اوبه وڅښه. اوبه وڅښه؟ ویې څښه واخ اوبه وڅښه. یا هېڅ تاوان نه کوي ویې څښه. شاباش. دونه درانه شیان مه وه چې بره دې ستړی کړي. تا اوبه د سپورټ په جریان کې تاوان نه کوي؟ یا څه تاوان کوي؟ د اوبه لاشه چې د پښتورګي صفا کوي ډېر ګټه لري بدن ته. انرژي چې پرې کېږي د اوبو مثلا مایع چې ډېرېږي په بدن کې. ته ټرېنر یې د دې ځای؟ یا ټرېنر نه یم دغسې دلې ډېر وخت کېږي کلب کوم ډېر وخت څخه. نه وزن دې کم کړی دی. زه خو هم وزن کموم. ته ورته وګوره داسې زه ستا بره کم وم. ښه بره مې ځان داسې کړي ته وینې اوس والله ډېر زبردست بدن دې جوړ کړی. نو چیش باید وخوړل سي. د چیش څه پرهیز وسي. دا نه کې دغه راوښی شی راوښی. پرهیز مریز یې پسې لکه وا پوه شوې هر شی وخوره. د هېڅ پرهیز مه کوه. ومازې کلب ته پر وخت راځه او ښه ټیټ ورزش کوه. خپله به داسې لکه بنګړی. نو پوه شوې بله هېڅ پرهیز مه کوه. ومازې ټیټ ورزش کوه داسې پسې لکه بنګړی. خو لا تیار کار دی. وایي ورزش ته مازې راځه پرهیز مه کوه. راسه. څنګه شکر دی. ته استاد د دا کلب؟ یا استاد نه یم مګر ودر استاد کم هم نه یم. ما زه امر کوه خدمت راته وه. زه غواړم وزن کم کومه. که دې یو مشوره راکړله. ته اول سم کښېنه مازې. دا د ورزش قانون دی. 80% ورزش 20% خوراک. دا چې ته ځان پیټه ته به دا 20% لا نه کوې. بل استاد هم راته ویلو 80% خوراک کوه او 20% ورزش کوه. بلا دغه کېږي وزن کمیږي. یا ستا اوس اعصاب پر ځای دي. ته هلدې 20% ورزش او 80% خوراک ستا په ژوند یې ولاکه کم کېده رقم وزن. لاړ څه ورور خپل ورزش ته وکړه. ته چې کوې دلته بنډار ته راځې. تا واورېده؟ ښه یوه خوراک مه کوه. ورزش ته کش ورکړه. خوراک پرېږدمه. سمه ده. دغه درې شیان خو بیخي مه خوره. دا د درو سپینو زارو په نامه یادېږي. بوره، مالګه، اوړه. که غواړې چې وزن کم کړې دا درې شیان څه به مطلق پرهیز کړې. ګرسره بیا نه خورې. اوړه خو نو معنا ډوډۍ به هم نه خورم او مالګه خو نو بیا په هر شي کې مالګه شته او بره هم معنا زه کیکان خورم بسکوټ دا شیان هغو کې خو هم برایي نو دا یو لا نه خورم معنا یوازې به معنا سبزیجات هغسې اومه خیر ته ودرېږه. یاره ستا مشوره مې نه سوه خوښه. دا ښه اوسه شی دی. یارانه څه درته ویلم؟ کوم یو ښه؟ دا سنور در ښیم. هغه ما ته پر دنیا به چای نه خورې بس خالي به ورزش ته کاش ورکوې. هغه ډېر ستړی سړی و. ته د دې غېږ لکه وه دا چاته ګاډې؟ نو زما د کوچنیوالي څه په یاد دی دلې راځي؟ ښه نو دا خو تر تا مشر معلومېږي. زما د خپل کوچنیوالي څه په یاد دی چې زه به دلې راتللم. ما ته یې ویلي چای به نه خورې مازې به کلب کوې. یا د دې غېږ لکه بې پروټینو کلب نه کېږي. که کلب کوې پروټین به خورې. پروټین وخورم؟ پروټین به خورې. بې پروټینه بدن نه جوړېږي. زما بدن ته ته وګوره دغه د پروټینو برکت دی. برکت؟ بدن خو دې معلومېږي برکت یې چندانې نه معلومېږي. واچې شته ول؟ دغسې وه سمه ده پروټین به بره راواخله. که غواړې زما پر کوم بدن دې جوړ شي والا پروټین شروع کړه. سمه د ورزش په جریان کې په ژوند اوبه مه څښه. واخله انډیواله څه در وس اوبه وڅښه. دغه درې شیان به په ژوند نه خورې. مالګه، بوره او اوړه دا زار دی. یا انډیواله پرهیز مریض یې پسې لکه وه هر شی خوره. مازې ټیټ ورزش ورسره کوه. بس خالي پروټین خوره. که غواړې چې زما پر کوم بدن دې جوړ شي خالي به پروټین خورې.
څه در وسوه کښېنه څه در وسوه اوبه راوړه اوبه راوړې اوبه مه راوړه هغه وایي اوبه مه څښه چا ورته ویل چې اوبه مه څښه اوبه راوړه دا جو ستا اوبه دا دي هغه ځوان راته ویل د سپورټ په جریان کې اوبه مه څښه اشلته څونه ډېر ټرېنران ګرځي یا ډېر ټرېنران نه دي یوازې زه ټرېنر یم ته دا ونیسه دا بیا نوی استاد پیدا شو عجبه کار دی یو بل نه سره مني دا رقم سپورټ زه بېزاره یم بېزاره د کلبه یم مغزه یې راخراب یو یې وخوره بل یې مې وخوره بل یې دا شی وخوره بل یې